د شکر ناروغۍ لپاره پیغمبری نسخه د هغه چا لپاره زیره چې شکر ناروغي لري. دا نسخه موږ خپله کور کې عملي کړې ده او پایله یې هم مثبت وه. اوس یې هم تر زیاته وخته له دې څخه ګټه اخلو تر څو چې شکر نورماله وساتي. طریقه یې په دې شکل ده: د زیتونو پاڼې دومره اندازه چې ستاسو د لاس ورغوی منځ 2 ځله ډک کړي. د مینځلو نه یې وروسته په 1.5 لیتر ګرمو اوبو کې واچوئ، تر 3 دقیقو پورې جوش ورکړئ. د یخوالي نه یې وروسته یې په کومه رنجه چڼ کړئ، په یو شیشه‌یي لوښي کې واچوئ چې باید لوښی پلاستیکي او سپینی نه وي. او هره ورځ 1 ګیلاس سحر په نهاره، 1 ګیلاس د غرمې ډوډۍ نه وړاندې او 1 ګیلاس د ماسخوتن ډوډۍ نه وړاندې وڅښئ. او دا هم په یاد ولرئ چې د دې علاج سره هر ډول دوايانې او انسولین ستنې بندې کړئ او بیا به مو د خپلې ناروغۍ معاینات ترسره کړئ. ناروغي به مو کنټرول وي انشاءالله. که معلومات مو خوښ شوي وي نو زموږ چینل به د سر ضروري سبسکرایب کړئ، څنګ څه به د ګنټه علامه وکړئ تر څو زموږ ټولې ویډیوګانې تر تاسو پورې در ورسیږي. تر بلې ویډیو په پاک خدای سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای پامان. یو سوله ییز افغانستان پر هیله.